راشي بیړه نن تباه شوه د قوم یو په دوایي اغستو باندې بیړه تباه شو یو بوتل ډاکټر ماشوم ته د 200 روپو لیکي یو بوتل قیمت 200 روپۍ شو یو ستن ماشوم ته ډاکټر د 100 روپو لیکي او وستنې ورته ولیکي چې سهار او ماښام ورته وا او د یو ستنې قیمت 100 روپۍ او لیکي یې د پړي مزدورانو ته نتیجه کوه اوس خدای رانیولي یې که نه د پړي مزدور راشي او دا خو زما تجربه ده چې دا دوایي دکان کې ناست د پړي مزدور او دا تو 900 روپو داروی ورته لیکي خزه ورسره ماشوم ورسره اوس څه کې 300 ډاکټر لفیس ورک بعض ډاکټران پکې داسې دي چې میاش مخکې به نمبر علي نمبر به علي خمیاش یو میاشت زه مړ کېږم خیر دی میاشت بس به ته ما ګورې بیا دا څه ملک دی دا څه وطن دی ملک حالین کې دی یو انګریز د پیشو په خېټه کې د شپې درد شو په 1 بجه ډاکټر ته ټلیفون وکړو چې زما د پیشو خېټه کې درد دی 15 منټو کې ډاکټر راغی پیشو له ستنې ووالې په آرام شوه او هغه انګریز ته یې وویل چې که دې نه بعد دې پیشو ته تکلیف شو نو زه به په دې نمبر ناست یم ما ته بیا ټلیفون وکړه ته خدای راستي که په 1 بجه د شپې دا اردلیم را پاسې د اسپتال چې مریض د زنکدنی هم او اسپتال له چې ورشي بیا او پیډي له ورشي بیا غسرو ټوپو والا له ورشي الله دې امان راکړي زمونږ یو خپله ده بوډای ده ډېره ساده ده دا کوره به بار چا کرتلنو یو ورځ یې زوی ورته څوک مسلاتي کړي چې لږه ویاره وه دا بوډای ښځه ده بار ځي چې پرې نه وځي چېرته نو یو ښځې ورته ځان نه بلا جوړه کړې ده او چې دا وروتې ده نو هغې رانیولې ده کله یې داسې اړی کله یې داسې اړی کله یې داسې اړی کله یې داسې اړی نو چې کور ته لاړه نو هغه انګور ته وایي چې وا بچې ورچانې خو بالا را ونیوه او ورته وایي چې څرنګې بالا وه وایي چې بچې را وینیوم ایرلی چې بیرلی چې ایرلی چې بیرلی چې هغه ایرلی چې بیرلی چې یعنی اخوا دې خوا اړولم را اړولم ایرلی چې بیرلی چې خلا کې را خلاصه کم کینې مړاوم نو بالا را نیولي او ایرلی چې بیرلی چې کوي که ډاکټر لویر شي بالا ده که دکان لویر شي بالا ده که سبزی لویر شي بالا ده که وړو لویر شي بالا ده که غوړو لویر شي بالا ده دینه بم زیات خدای څنګه رانیسي نن د سپي ژوند او د ستا ژوند یو برابر دی د سپي غوندې ټوله ورځ په مردارو پسې بوی وای سرمایدارو د پاکستان نه څه شی جوړ کړی هلکه تاسو ټول وایي ستاسو په کلو کې چې خر مردار شي په پټي کې هغې له څوک راځي ټول وایي هغه سپي څه کوي هر یو سپی دا کوشش کوي چې پسته ټیکتې ماره وشو کولی داسې ده که نه ده هر یو سپی دا کوشش کوي چې پسته ټیکتې ماره شو کولی په بل ټونګه وای او پستې ټیکې له زور کوي په بل ټونګه وای او پستې ټیکې له زور کوي وایه په ایمان ستا د
ملک سرمایدار دنیا نن د مردار سپی دی که نه دی او پاکستان یو مردار ده که نه ده هر سړی پې اخته دی او پستی تیکې لته سوچ کوي او پې ور حمله وی او په بل چکم لګوي بل وجنیم هر څه ور سره کوي خو پستی تیکې له خوله رسوي نن ستا پاکستان مرداره ده دا هم د الله یو حیران کنه خبره ده هر سړی په دې کې دی چې وروره ما ته هم څه میلاو